دا کیسه د 2012 د 18 نومبر ده، کله چې د مکسیکو سمندر ته نږدې په یوه کوچنۍ 14 فوټه کښتۍ کې جوس کلاوډر لورنګا او ایزیکل کوردوبا د یو خطرناک طوفان ښکار شول. 15 ورځې د طوفاني څپو مقابله وکړه، خو بیا ناڅاپه د نړۍ له نظر پناه شول. د مکسیکو حکومت د دوی د موندلو لپاره هلیکاپټرونه او سمندري بیړۍ ولېږلې، خو هیڅ درک یې ونه لګېده. بلاخر دوی مړه اعلان شول، خو حقیقت بل ډول و. دوی لا هم ژوندي وو په داسې نړۍ کې چې نه پکې خواړه وو، نه اوبه او نه د خلاصون هیڅ لاره. یو تن مړ شو، خو بل بیا 238 ورځې د ژوند جګړه وکړه. دا د بقا یوه نه هېرېدونکې کیسه ده. د دې سفر تفصیل د ویډیو تر پایه وګورئ. د 2012 د 18 نومبر د مکسیکو د کوسټازوال ساحل لمر تازه راختې و او بندرګاه د ماهیګیرانو شور مشهور نیولې وه. البرینګا خپله پخوانۍ 23 فوټه کښتۍ چمتو کوله. دا یوازې یوه 2 ورځنۍ ماهیګیري وه، خو ده ته نه وه معلومه چې دا به 438 ورځې اوږده شي. البرینګا ته دغه پخوانی ملګری له سفر لپاره نشو راتلی، نو د وروستنۍ شېبې پرېکړه وشوه چې 23 کلن ایزیکل کوردوبا به ورسره لاړ شي. دا فیصله د دواړو لپاره خطرناکه ثابتېده. کښتۍ چمتو وه، خواړه تازه، اوبه، یخ او د کب نیولو وسایل پکې وو. البرینګا موټر چالان کړ او د ژور سمندر په لور روان شول، خو څو ساعته وروسته موسم خراب شو. تورې وریځې خپرې شوې، بادونه تېز شول او د سمندر څپې بې قابو شوې. البرینګا چې یو تجربه کار ماهیګیر و، سمدستي پوه شو چې یوه لویه بلا راځي. ماښام ته طوفان شدید شکل ونیوه. ناڅاپه برېښنا وځلېده او یو خطرناک طوفان پیل شو. د غرونو په څېر لوړې څپې د کښتۍ سره زنګېدې، اوبه کښتۍ ته راتلې. کوردوبا چیغه کړه، موږ مرو. البرینګا څخه کوله چې ډاډه ورکړي، خو دی پخپله پوهېده چې حالات له کنټرول وتلي دي. د ژغورنې امید ختم شو. البرینګا سمدلاسه خپل مالک ته د رادیو له لارې پیغام واستاوه، موږ د سخت خطر سره مخ یو، زر تر زره مرسته راولېږه. خو د دې نه مخکې چې دوی خپل ځای وښیي، یو غټ څیرې د کښتۍ په سر راواوړېده او هر څه له منځه لاړل. ریډیو د اوبو لاندې شوه، موټر مات شو او نه کومه مرسته وه او نه کومه لاره. 15 ورځې طوفان روان و. د دوی د باران اوبه د خپلو جامو نه نچوړولې او څښلې، خو د خوړلو لپاره هیڅ نه وو. کله چې طوفان ختم شو، شاوخوا یوازې بې پایانه سمندر و. موږ چیرته یو؟ کوردوبا په کمزوري غږ وپوښتل. البرینګا شاوخوا وکتل، خو هیڅ ځمکه نه وه. 2 ورځې وږي پاتې شول. بیا البرینګا یو ترکیب وکاروه، کښتۍ ته لاندې کبان ګرځېدل. هغه لاس واچوه او کله چې یو کب نږدې شو، سمدلاسه یې ونیوه. کوردوبا ته خام کب خوړل ډېر بد ښکارېدل، خو کله چې لوږه زغملې نه شوه، نو دا هم وخوړه. د څښاک اوبو لپاره یوازې باران ته سترګې په لار وې. کله چې باران کېده، بوتلونه به یې د اوبو نه ډکول، خو کله چې باران نه و، هغوی به د تندې له لاسه بیخي ضعیف شول. 4 میاشتې تېرې شوې. یوه ورځ کوردوبا یوه مرغه ونیوه. خوشحاله و چې اوس به یو څه وخوري، خو کله چې البرینګا د مرغۍ نس پرې کړ، نو دننه یو زهرجن سمندري مار و. البرینګا ویل، دا مه خوره، خو کوردوبا وخوړه. 2 ساعته وروسته د کوردوبا بدن فلج کېده.
او 3 ورځې وروسته هغه مړ شو. الورینګا ټوټه ټوټه شوی و. دی اوس یوازې پاتې و. 6 ورځې هغه د کورډوبا له مړي سره خبرې کولې، خو بیا پوه شو چې دی لیونی کیږي. په پای کې هغه د کورډوبا سمندر ته وسپاره. اوس هره ورځ د ژوند او مرګ ترمنځ جګړه وه. 6 میاشتې وروسته هغه یو څو مرغان ولیدل، خو دا عام سمندري مرغان نه وو. آیا دا د ځمکې نږدې مرغان دي؟ دا امید یو واړه څرګ راښکاره شو. هغه خپل ټول زور وکاراوه او کشتۍ یې په لاس قوت د ځمکې په لور وښوروله. کای ساعت یې دا کار وکړ. وروسته کله چې لمر ډوبېده هغه ځمکې ته نږدې شو، خو لا هم له ساحل نه لرې و. هغه وروستۍ زور ساه واخیسته او سمندر ته ورډوب شو. لاسونه او پښې یې کمزوري وو، خو هغه د ساحل په لور لامبو وهله. 438 ورځې وروسته د هغه لاسونه ځمکې ته ورسېدل. کله چې ساحل ته راورسېده نور طاقت یې نه درلوده. دا کیسه ثابتوي چې د انسان د ژوند هیله تر ټولو لویه ځواک دی. آیا تاسو د منونکي کیسه باور کوئ؟ خپل نظرونه په کمنټ کې راسره شریک کړئ. که ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور یې لایک کړئ. په چینل نوي وئ ضرور یې در سره سبسکرایب کړئ او د نورو ښایسته ښایسته ویډیو په انتظار اوسئ. انشاءالله په ډیر زر وخت کې تاسو ته د دې نه هم ښایسته ویډیو او کیسې راوړو. اوس ماته راکړه اجازت. د الله په امان.